درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او برېښنا ادارې له لوري د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکل ته د خپلې دندې د بیرته راستنېدو او د اجرا کولو ډاډ ورکړل شو. تېره ورځ تر غرمې وروسته په یوه غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او برېښنا ادارې عمومي مسؤل مولوي صاحب امیر حمزه، مرستیال حافظ صاحب محمد امین او د همدې ادارې مرکزي غړو او د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د نورو برخو رئیسانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې لومړی خان محمد تکل د دې ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. ورپسې د اوبو او برېښنا ادارې عمومي مسؤل ښاغلي مولوي صاحب حمزه لخوا د تکل صاحب د مخکیني فعالیتونو او خدمتونو قدرداني وکړله او تکل صاحب ته یې ډاډ او بلنه ورکړله تر څو خپلې دندې ته بیرته راستون او دوام ورکړي او د تیر په څیر د هیواد په آبادۍ کې خپلې هڅې جاري وساتي. تکل صاحب د مولوي حمزه صاحب او د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او برېښنا ادارې له مسؤلینو څخه مننه وکړه او د دوی له ډاډګیرنې څخه یې خوښي وښوده. یادونه یې وکړه چې د روغتیایي حالت له بهبود وروسته چمتو یم د خپلو هیوادوالو خدمت وکړم او خپلې رغنده مشورې به تل له همکارانو سره شریکې کړم. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.